الله الرحمن الرحیم. نن راځم چې دی تاسو له چې دی په دغه آپشن چې دی دا ډیر زیات امپورټنت مهم دی، په دې باندې خبرې کوو اصلا چې دا د څه لپاره استعمالیږي. راځم په همدې باندې کلیک کوم. دلته که چیرته تاسو چې دی په خپل اکاونټ کې پیسې لرئ، نو تاسو کولی شئ دا چې دی یو ځای نه بل ځای ته یې چاته یې لیږئ، یا تاسو ته پیسې راځي، یا تاسو بعضې پیکجونه او بعضې چې دی مطلب تحفې دلته راځي، درته نغدې پیسې کیش کوئ، موبایل ته یې لیږئ، ګیمونه څه دا به څنګه کوئ. لومړی دلته یې لیکلي دي چې دی سینډ کې موږ څه کولی شو. راځم په دې سینډ باندې کلیک کوم، خو د هغې نه مخکې چې دی تاسو ګورئ دغلته چې دی موږ ته پی آی ډي یا مطلب د باینانس خپل اکاونټ دلته موږ ته راکوي. دغه اکاونټ تاسو که چارته غواړئ چې دی یو کس تاته پیسې راولېږي، نو هغه کس له به تاسو دغه پی آی ډي ورکوئ. د دې څنګ کې چې دی دغلته یو وړوکی نښان دی، په دې باندې به کلیک وکړئ، په دې باندې تاسو دا کاپي کولی شئ ځان سره. د مثال رالم دې باندې مې کلیک وکړ، ګور دا ما سره کاپي شولو. نو دا ما سره کاپي واخیستل شو، اوس زه دا آی ډي هغه کس ته ورکوم، ورته یم دې ته یې ولېږه. دا به څنګه لیږي ماته؟ دا څو طریقې که چېرته یا تاسو یو بل چاته مطلب د خپل اکاونټ نه پیسې لیږئ، دا به څه رقم کوئ. نو دغه اکاونټ هغه کس په تاسو ته همدغه پی آی ډي درکوي. نو دلته به بیا راشي، تاسو به په سینډ باندې کلیک وکړئ. سینډ باندې چې کلیک وکړو، ګورئ دلته تاسو له دوه دغه راځي، یو چې دی ایمیل یا فون، په دې طریقه باندې هم کولی شي. کوم همدغه اکاونټ مو چې جوړ کړی په همدې باندې د دې ایمیل وي که ټلیفوني، او ورسره څنګ کې چې دی باینانس آی ډي د لکه دا اوس چې ما کاپي کړله. نو تاسو په دې دوانو طریقه کولی شئ. را به شي دلته په ایمیل که غواړئ ایمیل باندې ولېږئ، نو دې د ایمیل هیر دې ځای کې به ایمیل ولیکئ. او که وی نه زه په باینانس چې تاسو کوشش کوئ چې دی د باینانس خپل دغه آی ډي دغې نه استفاده کوئ، چې دا ډېر اسانه طریقه هم ده، او بل چې دی دومره یعنې خپل هغه فیس او حساب کتاب یې دومره کم دی. نو زه راځم په باینانس آی ډي باندې کلیک کوم. ما ته وی انټر هیر، مطلب دا چې دی موږ ته دلته خپل آی ډي راکړه. زه به په همدې ځای باندې کلیک وکړم، او ما تیار اکاونټ د دې ځان سره به راغوستی اوسېږي، هغه به دلته پیسټ کوي، داسې به یې پیسټ کوي. دا خو چون اوس زما خپل آی ډي ده، نو زه خپله ځان ته څنګه کولی شم؟ نه یې شم کولی. نو زه خپله ما ته به ریسیو کېږي. خو که چېرته تاسې به یې لیږي، دلته به د هغه کس آی ډي وښلی، او هغې نه پس به بیا تاسو په کنټینوز باندې کلیک کوئ. دا اضافي تاسو له دغه درکوي. ښه، دلته چې راغللی تاسو دې ځای کې به چې دی اوس درته وایي څومره روپۍ لیږئ، نو دې ځای کې به تاسو چې دی هغه اندازه ورته ولیکئ چې هر څومره روپۍ، هر څومره ډالر، دا یو اس ډي ټي دی، هر څومره یو اس ډي ټي چې تاسو لیږئ داسې به ورته ولیکئ، او هغې نه پس به تاسو څه وکړئ، په کنټینوز باندې به کلیک کوئ. دغه کنټینوز په دې باندې چې کله کلیک کړلو، داسې اوس تاسو ته یو کنفرمیشن راغلی، وی اصل ماته ټول معلومات داسې راکړل چې دی ماته ټول معلومات په دې شکل چې زما کوم اکاونټ دی، نمبر مې دی، د هیواد مې دی، دا ټول معلومات یې ماته راکړل. زه راځم کنفرم معنی تاییدول، زه به دا تایید کوم. ماته څه وایي چې دی په یو اون والټ از ناٹ سپورټډ، مطلب دا چې ته پیمنټ کې خو خپل والټ ته کې، دا وایي داسې نشي کېدلی، ځکه ما خو هلته خپل ادرس راغستی او دلته مې واچولو. تاسو به دا کار نه کوئ، داسې صحیح دی. نو تاسو به څه کوئ، کله چې تاسو یو چاته پیسې لیږئ، هغه به تاسو له چې دی مطلب مې دغه چې دغه اکاونټ به تاسو له درکوي، اصلا تاسو دا نمبر به ترې راغلی، بیا په دې باندې تاسو هغې ته پیسې لیږلی شئ.